ټاکلو د حویلې په منځ کې دا 14 کیلومتر علاقه چې کومه وه دا د کاریډور چابي وه او موږ بار بار ستاسو اورېدونکو ته دا ویلي دي چې دا چابي نه دي ورکول پکار او زموږ سره صوبایي حکومت بار بار دا ویلي دي چې دا به نه ورکوم صوبایي وزیر اعلی په ټي ویګانو باندې دا ویلي مو چې دا نه ورکوم او موږ چې تا کوټ ته لاړو نو موږ ته پته ولګېدله چې دا د ورکړې ده یعنی سیکشن 4 د نافذ کړی دی د حکومت سره ملاو او په هغه کې ځمکه لا نه ده اخیستل شوې نو موږ د پریس کانفرنس څخه وکړو چې موږ حکومت ته دا ووایو چې تا ته یو هفته نوټس درکوو که ته چا دوکه کړې نو دغه فیصله واپس والا کني موږ دا ګڼو چې تا ټول کام دوکه کړو تاسو موږ دوکه کړو نو زموږ دښمن اوس نواز شریف او حسن اقبال بیا نه دی زموږ دښمن بیا پرویز خټک دی او صوبایي حکومت دی نو ځکه موږ ته وایو چې ته اوس هم د پښتون شه تا پښتانه د خپل لیډرشپ لپاره اسلام آباد ته رسېدو لپاره د اسلام آباد د وزارت عظمه لپاره د پښتنو معاشي قتل باندې سودا کړې ده